نزي ولا جان مکه وکنه هني په مړه ته ریکارډ دکی ښه نو راځي کتونکو تاسو ته فرهنګي خبرونه په دغه ځای کې برابر وو مړه تیر شي کنه یار الکه زه تاسو کار نه مس کار لري ته تخپل کار دا مړه زایر دا خپل کوم نه وخت دی یار مکه وکنه یار خبرونه ته نه وخت دی ښه نه وخت دی ډوډۍ خلاصېږي بیا لکه ما خو ته غر کته بای ولا تابا ها بیا بلا سهول کو ته ناس ز پاسه مونږ ډوډۍ خوړلې ګور ما ډوډۍ ته سره ولا بس هغه ده بس سبا خلک باندې کولې وروګلا سبا چا نه ورکوم خو دا سخت ده تاسو باندې د خپل ځوان له ماشاءالله نو په قواره کې خپل ګمان پر شوانه کې دغه بالکل خپل جهان سے اوس خو چې د نیمه متأهل او نیمه مجرد دی کنه اوس په دې حالات کې کنه مرکزی نقطه کې ته کنه څه فکر کې نه څه فکر کې چې هغه مجردي لار غوره وکنه د متأهل او د څه ګاو سم په د پاسه پرته او به کله کوم خلیو به او د بو په ځای به شي ور سره به پاسه باندې به خو خوري کنه چې لاندې کیوزي په خوده کې دی وی لا کې دی پاتې ته وای تر هغه مړی و منډه به دا لګي نه تخت نه تخت لار پکې نشته اوس نه او تختم نه او کنه تلی چانس موټر سایکل ریورس گیر نه لري السلام علیکم ستړي مشه پامیر هنداره قدر مند لیدونکو جوړ په خیر الله دې وکړي چې د ته څه کې انټرو روان ده مړ انټرو ده زم انټرو والا مګر مړ څه شي خاطر نو نکوم خیر ده نو په دې هله چې ټول روغ اوسېږي لیدونکو ټرو مکه کنه هغه خبرونه خرابه نه وخت دې مړ الله مې ریکارډ کې ځای نشته ریکارډ ها نو راځي لیدونکو کلیوال سیمه دا کلیوال رنگونه دي او په دغه ځای کې موږ تاسو ته یو زموږ د خپل رواجونو سره سم کلیوال خبرونه په واده کې ثبت کوو چې په کلی کې ودونه مکه وکنه هني په مړه ته ریکارډ دکی ښه نو راځي کتونکو تاسو ته فرهنګي خبرونه په دغه ځای کې برابر وو مړه تیر شي کنه یار الکه زه تاسو کار نه مس کار لري ته تخپل کار دا مړه زایر دا خپل کوم نه وخت دی یار مکه وکنه یار خبرونه ته نه وخت دی ښه نه وخت دی ډوډۍ خلاصېږي نو راځي کتونکو د خبرونه سره تر پای پورې وګورئ د خبرونې قربان تر پوسې سراج الدین پژواک او د کمرې برخ کې زلمه زیل ملته کوي راځي د فرهنګي خبرونه تاسو نه ولې وا بشخند شو زمانو مول نه لپاره حنیف الله حقیار خو ته بشخند وای حنیف الله حقیار هم سره ده راځي د برنامه تر پای پورې تعقیب کړئ ټرو بیا هم سلامونه لیدونکو ستړي مشه جوړ په خیر کالی ولسوالۍ ته راغلي یو کلیوال ژوند دی او کلیوال واده دی او بله خبره دا چې د پښتنو د فرهنګ سره سم کټونه پراته دي لمر ته کرارې ناست یو او یخه هوا لګېږي نو په دغه یخه هوا کې لمر ته کېناستل او په اصطلاح بیا ګرمې ګرمې وریجې خوړل دا نو بلا خوند کوي کاموال صاحب خو تاسو خو څېرې سره اشنا یې چې ډېر مشهوره سړی دی او د تمثیل د نړۍ یو ځلانده ستوری دی خبرې اترې به ورسره وکړو السلام علیکم کاموال صاحب وعلیکم السلام ستړي مشه زمونږ کامې ته ستړي مشه قربان ډېره مننه خوشحاله اوسېږي البته تخلص خو کاموال دی که نه مکمل نوم دې څه دی محمد یونس کاموال محمد یونس کاموال ښه څنګه ژوند د باندې څنګه تېرېږي الحمدلله ډېر شکر دی ټیټ ورایټ
زما چې یادېږي همدغه شی دا څنګه چل دی نه زړېږي نه اوس خو اوس لږ زوړ شوم اوس دا څنګه چل دی اوس ولې زوړ شو بس حالات داسې راغله چې موږ یې لږ زړور ته ورنږدې کړو لکه چې د زړه زور دی کېناستو نه دی نه دا اشاره ته وویې ده دوه ودونه کړي غواړي بله هم وکړي رښتې والا خولې دې خدای بختوره کړي خولې بختوره شه چې چا ویلي دي ښه اوس ما هم وویل دا خبره ما هم وکړه که نه ما ته مې ودوا وکړه الله تعالی دې درکړي زه چې اوله ښځه یو واده خو مې کړی دی لکه دوی قبلي کې ماته هم دعا وکړه کاموال صاحب نو څه ارمانجن یم د دویم واده داسې ارمانجن په ما به مې سار رحمي زه خو یم چې دی ولې نه خدای خلاص کړه ځکه چې دغه سوچه تاوان ولا دا خبره دا تاوان څنګه تاوان دی نو خو د روزګار دی نه یو سر چې راوځي کور ورته دغه غوړي نشته وړي نشته دی هغه لکه خمبیره در سره مال کا ګوزنه یې نشي سوچ دروازې نه راوځي 200 کې ته ویلي خو چې ته وګوري ټول به 200 روپۍ نه پرتی اوریجی شروع کړی ډوډۍ شروع ښه په واده کې ستا کوم شی زیات خوښېږي وریجې غوښه که نه واده کې وریجې وایي غوښه چیرې خوښېږي داسې خبره دې وکړه چې وریجې ډېرې خوښېږي که غوښه ډېرې خوښېږي زما غوښه خوښېږي غوښه دې خوښېږي دا چې دا خروای نه وي دا پې د پاسه چې واچې او داسې ګوس هم پې د پاسه پرته وي او بیا کلکه ونښلي اوبه او د اوبو په ځای بیا چې وخوري سره بیا ورپاسه باندې بیا غوښه وخوري که نه چې لاندې کېوځي په خدای کې دې ویني دا کې لکه دې پاتې ته یې وایې ته راغلی منډې وه منډې وه بیا د ورور دګي مومن صاحب مامان صاحب نه کاموال صاحب چې دی که نه یو اکثره که نه ودونو کې دا هڅه کوي چې سرخاني لاسته را سرخاني خو پېژنې که نه چې خلکو ته غوښه تقسیموي که نه دا خبره رښتیا ده نه او دا کار په څه خاطر کنځلې نه برداشت کنځلې نه پام کوه دا شی خو چې څوک نه کوو کومه خاطره دې وایي زه ورکړي که خاطرې کومه دي خاطرې ټولې خاطرې دي ته خاطره خو وایه کومه خاطره خاطره څوک وه جلۍ وه خاطره یادوئ ښه نه مې خاطره خاطره نه ستا خاطره چې ده زما ژوند ټول خاطره دی چې ته ویم ټول خاطره و دې وخت کې مغزونه ووهله او که ټول داسې ګوره مونږ وایو چې د کامول صاحب ختم شي که نه نو خاطر لږ اوبه راوړې قپ مې نه ختې او نه پوښتنه به تاسو وکړو که نه کاموال صاحب کله چې دا غوری ډکي که نه او سرباری والا راځي په هغه وخت کې د غوري ته کوم سپیډ لګي خلاصولو کې چې سرباری والا راځي هغه هم لرې ناست دي که نه راوړه لږ وریجې لږ راوړه ګرمې کوي راته او ویل نه چې د بیا وخت شي چې ووایه چې سټ ګرې ولا زما انډیوال ده زما ستا یو شی دی عادت انډیواله نو بس صحیح ده که نه زه چې کوم ځای کې واده ته ما خبره واده هو کاموال صاحب په یو غوري کې نه واچوه په یو غوري خو نه شو کېناستی پلاستیک هم سره وکړو په خیر له ښې جوړې په خیر نه لاس خیر نو دغسې چل دی زه وروستۍ یوه خندا وکړه پوه شې هغه دې خو لا شروع نه دی کړی ریو موبایل پرېږده ولې دا غیر لاندې نشر شي هغه په یواز ریو موبایل دی ریو هغه یې را موږ ډېر اورېدلی ښه کوم پوښتنه نه لري زه ته پوښتنه داسې جالبه نه لرم زه یو ته کېنه دغه دی نارې وایي دغه نارې دي لونګي نه زه سړي ته وخت نشته دی سړي ته وخت نشته دی ښه کېنه یا پوښتنه به بل وایه دغه دی ګورې نه وم لکه ما خو ته غر کې تباهي ولا بیا به دا سهونکو ته ناست زه پاسه مونږ ډوډۍ خوړلې ګوره ډېره مننه قربان کاموال صاحب خوشحاله اوسېږه ته نړۍ مننه خوشحالته به سړی دی او دا سړی ډېر داسې دی چې د آمادګي نه یو دم در باندې سړی راشي لکه خیر ته خو باز چې په زمونږ د مجلس مالګه مننه او مالګه ارزانه ده ګوره ودان بیا هم لیدونکو ستړي مه شئ ښه راغلاست کلیوالو واده دی
او ځوان سره به مبارکي مو وکړو او خپرونه ورسره لرو. السلام علیکم. ستړی مه شئ. واده دې مبارک شه. البته دویم واده مهرباني کښېنه. دویم نه دی اوله کابل دی زما د ناستې ځای کومه دی اوس دلته کښېنه راځه. هلته کښېنم نغه ځای به دې ښکاره دلته ودرېږم نه بندېږي. نه دغلته بس خاصه شو زه هغه ودرېږي مشکل نشته. ودرېږم مخه نه بندېږي. د شاو سره وایي که زما هم چې د دویم واده نصیب شي له خیره. دا اول واده دی والا کا اول دی ما ته ودی ویل دویم دی که نه. خالدونکو ته ځان ور وپېژنه. ډېره مننه. محمد نعیم جهان یم د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اصلي او فی الحال د کامې ولسوالۍ داخل قریه کې اوسېدونکی. ډېره مننه. خوشحاله اوسې. جهان صاحب څنګه یې؟ الحمدلله ډېره مننه. تاسې ښه یاست انشاءالله. تا ته هم ښه راغلاست. ستړی مه شې. ډېره مننه کور ودانو تاسو نه. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم څه دی ستا نوم؟ تور جیب کې را سره پاتې و لکه چې وګوره او کور کې نه پاتې شوی دی. او کور کې پاتې ښه تخلص خو دې وایه که نوم دي؟ تخلص مې حقیار دی. خاصه ډېره مننه. خوشحاله اوسېږم. د واده لومړۍ ورځ څنګه پیل کړې وروره؟ الحمدلله ډېره ښه پیل کړې ده انشاءالله. ډېره ښه روان ده تر اوسه پورې. څومره انتظار دی واده له ایستلو؟ تقریبا 5 میاشتې او کوژدې نه وروسته دوه کاله ده. زما عادت دا چې عمر دې څومره دی؟ تقریبا 30 کاله عمر دی زما. 30 کاله. دا منې ورسره 30 کاله دا خو نه مړه هسې ګپ لګې 15 خو زه یم. دا ولې ما نه ورکوټی دی څه ګیرې ما نه غټ یم دا اوس. نو ته خو ګیره خوند ده که نه؟ ولې نه دی په تنم دی ته کې ما نه غټ دی. خو ته نه خو تا خو ځمکې ته کده زور کې زه په بره زور کوم که نه خاصه کته روان ته بر روان نه اوس کمې اوسېده کته که بره سېده؟ دا کته صحیح دی که نه چې ټولو ته ښکاري بیا دا چې بر روان بیا څوک ته نه ښکاري. کده روان بیا خو نه ښکاري که نه. که نه بر روان. بل هغیار ته د په اړه باندې څه فکر کوې چې د اول واده دی که دوهم واده دی؟ یاره شکل ته په کتو شکل ته په کتو خو داسې کوي چې څلورم واده دی. څلورم واده و ډېر لیټ یې اشاره وکړو سخت انتظار یې وکړو زړه یې وخوړو اخر نه راوستی دی فیلډ ته داخل شو. ته څه خبر شې ما دا څه وجه وه چې دومره وځنډېده؟ دا انډیواله بس هغه دی بس څه به یې خپله بانې کولې وروګله څه به چا نه ورکړم مړ واده مې سخته دی. نه داسې به نه دا ښکلی ځوان دی ماشاءالله. نه خو په قواره کې خپل ځان ګمان پر شوانه کې دغسې بالکل. خپل جهان صاحب اوس خو چې دی نیمه متأهل او نیمه مجرد دی که نه؟ اوس په داسې حالات کې که نه مرکزي نقطه کې ته که نه څه فکر کوې نه څه فکر کوې چې هغه مجردي لار غوره وه که نه د متأهلي لار غوره ده؟ ورا اصل کې شریعت کې او خو د متأهلۍ لاره چې دا ډېره غوره ده لکه شریعت کې او دا زموږ اسلامي دغه ده چې انسانان دغه نکاح کولو سره یو خو سنت طریقه ده بل د ډېرو ګناهونو نه او ډېرو نورو بدو کارونو نه منې کوي. ته اوس خلکو ته څه وایې چې په څو کلنۍ کې سړی واده باید وکړي؟ پیغام خدا ده چې هر څوک چې بالغ وي او وسه لري باید واده وکړي په وخت باندې ځان مجردی لیست نه وباسي. لکه اوس لکه ما خو د پیسې ورسره نه بیا به هغه څه کوي هغه چانده ټولوي بیا واده دپاره. نه خو دا اوس خلکو ته نصیحتونه کوي خپله په څو کلنۍ کې واده خبره 30 کلنۍ کې واده. نه خو ما یو خبر ته کومه که نه پټه کې ښکاره پټې ته کومه چې لیدونکي وانه اوري که نه نه رانیځي چې لیدونکي وانه اوري یو واده ماته هم نه کوې وبې کو درته که نه کوم هلته یې کوې 4 کاله صبر وکړه. 4 کاله دا ډېر زیات دی که نه یاره تخفیف نشته که نه لږ تخفیف راته وکړي که نه د خلکو په لیدو باندې. اوس موقع لري نه تیغ دې لاره شته کوم در نه تخته نه تیغ دې لار پکې نشته اوس نه او تختم نه او که نه تیلي چانس دی موټر سایکل ریورس ګیر نه لري تا کې مې ریورس ګیر نشته ریورس ګیر نشته اوس روان شي ور باندې. مننه خوشحاله اوسې. جهان صاحب نوم دې جهان دی که نه نو تا سره به حتما یو جهان خبرې هم وي. کلیوال ژوند ته به راشو ستاسو په نظر باندې کلي کې دې واده وکړو ښه دی که نه ښار کې ښه ولته دغه د کلیو د عموما د ښار په نسبت د کلي سیستم لږ دروند دی که نه مېلمانه هم ډېر راځي او لکه څو منه دروند دی لکه ډېر دروند دی که نه او دغه سهولت پس هغه باندې چې بیا ښار ژوند کې هغه د مېلمنو سهولت یو اندازه ډېر وي لکه دغه سیستم اکثره په عصري هوټل کې نه زما هدف دا ده چې هغه زمونږ د خپل فرهنګ د لحاظه په هغه د مینې محبت د لحاظه د فرهنګ د لحاظه راځم بالکل د فرهنګ لازم راځم خبره کوم د فرهنګ لحاظه چې د ښار په پرتله باندې کله ډېر ښه دی ځکه ټول ملګري دوستان راځي پکې د ښار خو دغه حساب دی چې هوټل دی مثلا هلته کور کې 2-3 نفر یو ته کارډ لیږم یو نفر ځي داخل خو کلي بیا دا شی نشته نو کلي کې دا د فرهنګ چې په دې ټول راځي ملګري دوستان لري نه لنډ نه د حساب کتاب نه وکړي نو د فرهنګ په لحاظ باندې ټول ملګري سره ګوري او ټول ملګري راځي او خوشحالۍ کې خوښۍ ګډون کې ورسره. دا خو ستا د ژوند یوه نوې تجربه ده سیده اخري پوښتنه ده البته نوې تجربه ده
ځینې وخت څوک پکې کامیاب شي څوک پکې ناکام شي که چېرته مطلب دغه نوې تجربه در باندې ښه راغله آینده کې دې بیا زړه به وي چې مطلب د درې ودونو نور وکړي یاره انشاءالله دا خو ښه خبره شي که موږ ورته برابر شو تو برابر خو به تاسو پرېږدي نه موږ دا موټرسایکل هم داسې روان و جاري و پلان لرو ورته نه که برابر هم شي که نه بل چانس نه لري له خیره نو چانس یې ختم شو چانس یې ختم شو بس چانس یې د لاسه درې چانس نور هم لرم نه ولاکې نه درې چانس نور چې هم ما ونه که تیم نشي کوی نو زه یې کولی شم ته خو وړوکی لا ته خو لاندې روان زه خو بر روان یم که نه نو چې بر روان ته د بې واده څنګه پیدا شي ته بره په وا روانې نه که په وا نه که نه ډېره مننه ډېره مننه قربان خوشحاله اوسېږئ ټوکې ټکالې مو سره وکړي زموږ د خپرونې موخه هدف دا ده چې هغه کلیوال تصویر خلکو ته وښیو چې په کلي کې ودونه په کوم شکل اشکال لمانځل کېږي کور مو ودان ښه ژوند او ښې شیبې ولري صبر وکړه او دغه دی چې ګلانه به نیمې ما ته راکړه نیم بیا ما ته ګلان راکړه پکې ټولې ونیسي له تاسې هم ډېره مننه کور ودان چې راغلی تاسې الله مو لرم. تکلیف مو ویست هندارې قدرمنو لیدونکو دا خپرونه په دې هیله چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي کلیوال ژوند او وله نو فرهنګي خپرونه تاسو ته ریکارډ کړه اوس بیا نو چیږي حقیار صاحب ته هم مننه چې زه چې په عذاب کړم او کیمرې برخه کې زلمی زاهد اوس صاحب شو اوس نو لیدونکو خپرونه پای ته رسیږي زموږ د دغه چینل د مختلفو خپرونو په خاطر باندې تعقیب کوئ خوند واخلئ د خپرونو څخه نو خپرونه پای ته رسیږي تر بیا به زه سراج الدین پژواک او همکاران زما به او تر بیا به زه سراج الدین پژواک او زموږ درانه همکاران تاسو په چوپړ کې حاضرېږي ښې چارې ښه وخت د الله په امان خو چې دې شي له ما ته ووایه که ورځي وتیم ښه تر بلې وخت ښه چارې